الرحمن الرحيم عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته. عائشة رضي الله عنها روایت ته چې نبی صلی الله علیه وسلم جهر کړي په منظر کسوف کې بقراءته په خپل قرات سره. فصلى 4 رکعات نکړیو څلور رکوګانی د رکعات اطلاق پر رکوع باندې کی کړي وی څلور رکوګانی فی رکعتین په 2 رکعاتو کې و 4 سجدات او څلور سجدي. متفق علی دا حدیث بخاری مسلم نقل کړي و هذا لفظ مسلم او دا الفاظ مسلم دي. وفي روایت له او په بل روایت کې راغلي دي فبعث مناديا ينادي ویلګ یو आवाज کون کې چې आवाज کاو اعلان کاو الصلاه جامعه چې مونږ جمع کون کې د خلکو لره یعنی منزل راشي د لفظي معنا ده. دی حدیث نه څو مسلې هغه معلومیږي. اوله مسله چې کوم دا خدا چې دا حدیث دلیل له په مشروعیت د جهر د قرات باندې په صلات الکسوف کې چې په صلات الکسوف کې د منځ کول د قرات کول د په جهر باندې کول پکار دي. برابر خبر دا کدا د ورځې منځ او کده شپې منځ ک نور تور شوی دی جو ام پای کې بد قرات په زور باندې کوي او کس په می تور شوی د شپې جو پای کې قرات په زور باندې کول پکار دي. نو دا پای باندې دلیل له او ځکه چې ډیره پاره جماعت شرط ته او جماعت ول شرط ته نو لہذا سنت طریقه وي کې در شدي کې جهر وکلیش لکه صلات الاستسقاء شو عیدین شو دارنګ تراویح. دا حدیث اگر چې په کسوف الشمس کې وارد دی لیکن کسوف القمر اغیم د دې په شان تر ځکه چې دواړه نبی صلی الله علیه وسلم په یو حکم کې جمع کړي هي ویلي کنه فیدا رایتموهما مخکې حدیث تیر شو کله چې تاسو دا دواړه وی نه نو مونږ کوي. نو پیغمبر خدا جهر چې کړي په صلات الکسوف کې کړي دي نو صلات الخسوف چې کوم د نور د سپومې د تورې د مونږ اغم نه دی په شان درې ځکه دواړه په کیفیت کې برابر دي. نو دا قول امام احمد امام اسحاق ابن راهوی ابن حزم ابن المنذر شیخ الاسلام او دارنګي یو جماعت اهل الحديث هی په دې باندې قائل دي چې په دې منځ کې جهر کول پکار دي چې کړه د ورځي. دویم قول په دې کې دارې چې صلات الکسوف یعنی چې کله نور تور شي ګوره سپومینا نور تور شي نو په دې کې بیا جهر په مانځ کې پکار نه لري ځکه دا د ورځي منځ دی. البته که د شپې منځ نه بیا په کې جهر کول پکار دي او د دې لپاره دلیل سره دا قول امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی امام مالک دای اقوال بده کې هغه څه آثار او د روایتونو استدلال کړی دی هغه روایتونه غیر صریح دي. یو روایت پای کې دار عبد الله ابن عباس رضی الله عنه پر روایت کې راځي رس براشي دا رس روایت را روان دي چې فقام قیاما طویلا نحو من قراءه سوره البقره قیام او قیام وګد په مقدار د سوره البقره باندې وی ګوره دینه معلومی کې دا چې چرتا کوم صورت په کې بجهر لستلې وې نو بیا به غزي ذکر کړي وې بلکې دلته مقدار ذکر کړي دای په مقدار باندې. دیم دلیل چې کوم دغه مشهور روایت دی حدیث سمره ابن جندب رضی الله عنه پای کې دا شراغلی صلی الله بن نبی صلی الله علیه وسلم فی کسوف لا نسمع له صوتا موږ ته نبی صلی الله علیه وسلم منځ کو او موږ دغه د پاره आवाज نه اورید منځ د صلات الکسوف دا نور د تورې دو منځ راته کوم دغه د پاره आवाज نه اوریدم. دا دلیل په دې باندې چې جهر نه دی کړی. د راجح قول اول له چې په دې کې جهر کول سنت طریقه ده ځکه هغه صریح دی په جهر کې. عائشہ رضی الله عنها فرمای ان النبي صلی الله علیه وسلم جهر فی صلاه الکسوف بالکل صریح روایت ته او دا خو منځ نه هری دی کنه او دارنګ قیاس هم سره بلګره دی قیاس دار چې په صلات العیدین باندې او په صلات الاستسقاء باندې په دې باندې قیاس ته کنه او هغه د ورځې منځ دی پای کې نبی صلی الله علیه وسلم جهر کړی دام د ورځې منځ دی په دې کې جهر کول پکاړي. نو لہذا په دې کې جهر چې کوم دی هغه سنت طریقه ده. هر شی روایت عبد الله ابن عباس سے نو په دې کې احتمالات شته دي هي کې داری فقام قیاما طویلا نحو من قراءه سوره البقره نو په دې کې احتمالات اغداري شي کې د عبد الله ابن عباس سره دا لری ولاړو یو. دویم دار چې عبد الله ابن عباس نه با هغه قرات یرو چې کوم قرات نبی صلی الله علیه وسلم کړی ځکه چې کله کله یو سړی
هغه یو منځو کې نو هغه مانځنه پس لږ ساعت بعد ته تاسو کوي د امام کوم سورۃ ولوستو کوم سورۃ ولوستو هغه ته بیا یاد نه نو دا خو لا کې ډېر ورځم تیرې شي او دا یې نورسته دا اندازه بیان کړی دا نو کې دې شي هغه قرات تیر شي چې کوم سورۃ به کې وصله دې کوم سورۃ به کې دې وصله نو ځکه ویل نحو من سورۃ البقره په مقدار د سورۃ بقره باندې وصله دې نو لہذا دا روایت چې کوم دا مجمل له او مخکې روایت چې کوم د عائشہ رضی الله عنها بالکل صریح دی او پای کې تصریح موجوده چې جهر بالقراءه هر چې حدیث سمریب د جندب دی چې صلی بنا النبي صلی الله علیه وسلم صلاه الكسوف ولم نسمع له صوتا یا ولا نسمع له صوتا موږ نبی صلی الله علیه وسلم ته مسکړه ابو داود کې روایت راځي موږ دغه د پاره आवाज نه اوریدو نو هر چې دا روایت ته دا کمزور روایت ته ځکه بده کې سلمہ ابن عباد ثعلبہ ابن عباد ثعلبہ ابن عباد دا راوی پکې د مجهول راوی دی لکه امام زهبی ذکر کړی دی امام علی ابن المدینی هغه چې دا مجهول راوی دی نو لہذا دا ضعیف روایت دی او دا رنګ غیر صریح هم دی کې دې شته ول आवाज نه اورید بل چخ आवाज اورید کنه نو صریح نه دی غیر صریح روایت ته بل ضعیف روایت دی په دې باندې د قوی روایت څنګه مقابله کېدلی شي نو لہذا راجح خبره دا چې په صلات الکسوف کې د نور د توریدو په مانځ کې جهر په قرات باندې دا سنت طریقه ده بل فائدہ په دې حدیث کې دا معلومه شو چې د صلات الکسوف د پر اعلان کول دا جایز دی لکه په دې الفاظ سره الصلاه جامعه کفاره به څوک پويږي او کني خلکو تبا اعلان کېدل شي چې د نور د توریدو منځ په پښتو کې په بل جبه کې دی وي راځي جمعه ته نو الصلاه جامعه دا ویل شي سره او هر شي نور منځونه دي لکه صلاه العیدین شو صلاه العیدین او دارنګي صلاه الاستسقاء د اې لپاره چې کولا اعلان کړی او خلکو ته خبر ورکول یغه به خبره ده نو د دې لپاره په سنت کې شرط دانه دی راغلی چې پیغمبر د اختر د منظر لپاره اعلان کړي ټیم خودلې شي خلک د ټیم د خودو په بنا باندې سره اعلان کول شي لیکن د سی عمومي اعلان کول د شرط په سنت کې نه دی راغلی لہذا بعض علما ویلي دي چې دا په بدعت کې سره واقع کی چې د صلات الاستسقاء لپاره صلات العیدین لپاره د دې لپاره خلک اعلانونه کوي دا کول نه پکاره